اعلی اعلی یعنی طیب عمارتونه ورته په جنت کې ورکوم، بلکې الله فرمایي دا غین علاوه ورضوان من الله اکبر، خدای بر دوی نه خوشاله سجل بھائی ورضوان من الله ارضا من دې الله جانبنا اکبر او اغدیر لوی رد ټول نعمتونو ذالک هو الفوز العظیم، دا ډیر لوی کامیابی دا یا ایها النبی او پیغمبر جاهد الکفار جهاد کا کافرانو سرا فاصلها والمنافقین منافقان سرا پجبا، منافقان سرا پجبا وغلظ علیهم سختی کو دوی سرا ومأواهم جهنم ادو دوی ځای جهنم دی و بیس المصیر او ډیر ناکاره ځای دی. نو سختی کوا چا سره؟ منافقانو سره په الفاظو کې سختی کوا. منافق سره چې نرمي وکړه هغه وي د سره باندې کوي، هغه سره چې نرمي وکړه هغه وي د سره ما پوي نه دی دی والے شم څه کول شم دی والے شم دله دوکا ور کول شم دی چې پیغمبر الله تعالی وي چې منافق سره خبره کوي نو سخت الفاظو کې ور سره چې په دې پوي شي چې ما په خیال کار دلته نه کیږي سړی په ما پوه شوی دی، صحیح چې سړی په ما زما په منافقت باندې پوه شوی دی. یحلفون بالله قسمونه کوي دا منافقان او کافران په الله باندې ما قالو چې دوی هیڅ غلطه خبر نه کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سم منافقان پیش شو چې دوی یو کانسپیرسی کړی دا ستاد اسیسینیشن دسه استاد قتلولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی راوغستل، نو چې راوغستل وې تاسو څنګه خبرې کولې؟ نو دوی وې خدای مقسم دې کوم څه خبره غلطه کړې. الله تعالی نور دا څه غلطه خبره ده، کفر کلمې چې وې دا ټول غلطه خبرې نه دي. یحلفون بالله قسمونه کوي په الله باندې ما قالو چې دوی بالکل څه خبر نه کړي. ولقد قالوا کلمۃ الکفر اتا کی سره دوی ویلې د کفر کلمه د دین مخکې او کفرو بعد اسلامهم کافران شوی دي پس د اظهار اسلام نه. نو اظهار د اسلام کړي کلمې ویلې دا چې کله د جنگ دور راغی نو د کفر کلمې ویلې چې غر هؤلاء دینهم، دا مسلمانان په خپل دین باندې ډیر مغرور دي. اوس لګیا دي کسری چیلنج کړ الله تعالی وی د دین لوی د کفر کلمه بل سره وهموا بما لم ينالوا وهموا بما لم ينالوا ادای قص کړو د هغه شی لم ينالوا چې اون رسیدل غیتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسیسینیشن، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل منصوبه مخفی او پوشیده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوو غرونو په یو تنګي کې موږ تنګي وایي چې دا غرونه د سره یو بل سره رانږدې شي، نو تنګي ورته څنګه غونې لاري چې هغه کې دې کله تیریږي نو سکسانه ته وي تاسو بره په دې غره باندې کې نه یو غټ پیراو غورځوي سپوږی یو ډبره پیراو غورځوي. وهم بما لم ينالوا، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع شو چې دې وادي دې ویلي نوزه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع شو، جبرئیل امین راغی چې دی ویلی نوزه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمار او حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما هغه یې دواړه ځان سره واغستل او وی چې دې دنا وضو نو چې اوتل ایت تاسو کوي جوړلې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ویلی کې سکسانو کانسپیرسی کړی د اسیسینیشن. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی دا سوتی سید حذیفہ وړلې جرنیل سره ډېر بہادر جرنیل بس نا خپل اسواغ ته ورغه ورسې اچ ورغه دې کسانو دې غوي تخته یو خدای فراغه رضی الله تعالی عنه چې شناخت مونشي چې سمونشي شناخت مونشي عمر وی وما نقموا الا اغناهم الله اد انتقام ناست مگر دې خبره او صلی الله تعالی وی باید چې دې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکر گزار وي ځکه چې په هر غنیمت کې به دې خبيثانو ته حصہ ملاوي ده، منافقان ته څه ملاوي ده ځکه په ظاهر مسلمانانو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته ډیر شی ورکو نو باید چې شکر گزار شي وي. الله تعالی وی د پیغمبر نه دا انتقام غوښته چې د پیغمبر په ورکو غنیان شي دي، د پیغمبر په ورکو غنیان شي دي. وما نقموا ادای بدلنا تمگر دې اغناهم الله چې مالدار کړو دوی له الله تعالی او رسول د الله تعالی من فضله په مهربانه د الله فیتوبوا او صلی الله تعالی وایي چې دا دور لوی جرم کړل پیغمبر سره احسانات کول د غنیمت مالونه ورکول
باید د چې د شکرګزار د شکرګزارای په ځای د صرف ناشکری نه وکړه بلکې د اساسینیشن کانسپیریسی وکړه د قتل سازش وکړه خو الله تعالی وی بیا هم دروازې د توبې قسم کلاو دي ما به دروازه نه ده بند کړې فَإِيَّتُوبُوا كَدُوِ تُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ دا بهتر وي دوی لپاره وَإِيَّتَوَلَّوْا اکدای مخوارو د توبینا يعذبهم الله عذاب ورکه دوی له الله تعالی عذابا الیما دردناک عذاب دنیا او آخرت کې وما لهم نبی دوی لپاره فی الارض ما کې من ولی ولا نصير سو پروټیکټ ولا نصير او نه مددگار ومنهم اباذر دوینا من آغا کس دے عهد اللہ چو وعدے کرے دا اللہ تعالی سرا لئن آتانا من فضل کچر اللہ تعالی منتراک بالفضل دمال خپلنا پیغمبر علیہ السلام سرا بناستو دا نام دا ثعلبہ سنو ملے ثعلبہ منافق دے ثعلبہ منافق دے پیغمبر علیہ السلام سرا بناستو نو بس جس خبر با پیغمبر علیہ السلام ہوا یعنی سراس خبر وا صحابه تو کړه نو ته بدر پاسه ده ته بس ضرب ولار شه چې خبر اوسره شو صحیح پیغمبر علیہ السلام ورته لکه ته موږ سره ناس ته ناس او پاسه ته باندې څه چلو شي صحیح یا کو کینه ما چې کینه نه بیا انټل دی ویری اینڈ اف دی مجلس چې په نتیجه پوهیږي چې نتیجه څه ده د خبره لکه مې چې سړی پاسه نیمه خبر وایي لا نیمه نه اوري نه نه خو فتنه جوړیږي څنګه جوړیږي صحیح نو د ویره جی زه ډیر غریب سړی زما یک ایت ضرورت پیښ شي هغه لپاره پاسم صحیح وکړه تاسو چې خدای نه وغوښتل او مال خدای ډیر مال راکړ زبتا سره اون وخت لګوم او دا ډیر پیسې به الله په لار کې لګوم پیغمبر علیه السلام ورته بس ډوډۍ ته ملایي دي او بس دا ډیر سړی دی نه ساتي مغواړه وینه جی نو بس پیغمبر علیه السلام وی ته خامخا ځان له فتنه ولې غواړي صحیح ځکه ته سره مال غواړې تا ته ملاوي شي نو دې دومره ډیر مالدار شو چې بیا د مدینه شهر پرې خو ده پیغمبر علیه السلام سره ناس ته خو پرې ده چې شهر پرې خو ده شهر نه بهر وته ځان له بلډینګ جوړ کړ کنټری سایډ کې سمجھه کنټری سایډ کې صحیح او کله چې زکات حکم راغی او پیغمبر علیه السلام ورته کسانو لګل چې د خپل مال زکات د بیت المال کې داخل شي نو دې انکار وکړ څه وکړ انکار وکړ وې زه محمد نه منم ټیکس ولې منم صلی الله علیه وسلم اللہ تعالیٰ دا واقعہ ذکر کرے کہ وَمِنْهُمْ بَعْضِرْ دُوِنَا قَدْ عَاهَدَ اللَّهَ کہ وعدے کرے اللہ تعالیٰ سرا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ کہ اللہ را کی منتر میرا بانا اقبلین مال لنصدقن نمون بیقینا تصدق و خیرات ولنکونن من الصالحین اشوب منگد نیکان و خلقنا فلما آتاؤں چکل ورکدتا اللہ تعالی من فضلی دا میرا بانا اقبلین مال بخلو بینو دے بخلو کاغی مال بانے وتولو امخوارو دا اللہ دا حکمنا وهم مورزون ادیو مختاؤن کی فعاقبهم نفاق پس اللہ تعالیٰ اولگو دوی پسے نفاق فی قلوبیں پزند دوی کی لا یوم یلقونا تر آغا ورزے چھ دوی اللہ تعالیٰ سر ملاوے دا مرگ تر رد منافق پادشا بما اخلف اللہ سبب داو چھ دا مخالفت کرو اللہ تعالیٰ سر ما دا آغا سے وغدو چھ وعدے کرو اللہ سر بما کانو یکذبون اد دے سببا چھ دیو چھ تسلسل سرے دروغ ویل علم یعلمو آیا دین پوئے گی ان اللہ یعلمو چھ اللہ تعالیٰ پوئے گی سرهم پر عرض دوئبانے ونجواهم اپ خفیہ میٹنگ دوئبانے وان اللہ علام الغیوب او دا چھ اللہ تعالیٰ علم لرون کے دے پوشیدہ خبرو الذین اس ماتا واقع ذکر کر چی او صحابی اغلالو یہودی نے ڈیمانڈ کو او ورتے ہوئے چی تاثر مزدوری شتا نو د شپې ولا ایریګیشن کو او سار وته یو دینار ملاو شو او هغه دینار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراوړو صدقه کو د غزوه تبوک ته پاره دفاعي چند ورکړه چې ورکړه دفاعی او جنگی چندے وقت منافقانو هغه ورپوري مسخره وکړي ویزي د سپر پاور مقابله له چندے ورکا یو دینار ما الله تعالی دا غي ذکر کوي چې الذين كسان يلمزون چې غي تانه ورکي تاسو تانه وای ورکي تانه وای کنه وای
چې غیتانه ورکی المتوعین من المؤمنین اغه خیرات ورکوونکو ته د مؤمنانو د ګروپنا په صدقات غیتانه ورکی د صدقات باب کې والذین لا یجدون الا جهدهم اتانی ورکی کسان لا چې غینمومی الا جهدهم مگر صرف مزدوری خپل مگر صرف تاسو مزدوری وای لیبر چې داغه لیبر دا خو ټول پیسې هی دغه یو دینار فیس ها کایته دا انار کپسخان یا دې غول یا څه دا پسخان په کتانه پسخان څه شي پسخان to make fun دغه لکه ویل لكل همزه في لومزه هغه چې څو پر شاخه دغه شعر کنه ایت اردو کې تانه وای مستانه بل شي او صحیح تانه چې شی چې سم نه کړي یو شی سم نه څه کولای انا دې ګورم د نامه دا شی نه تانه خو مونږ دې ته وایو چې نه د تانه ځنی دې ته په انګریزي کې ورته وایي آیرنی او یا دا مر څنګه ورته وایي ها لکه اوس نو وخانجه ودا وګوره نه یعنی څنګه چې ما ورته وې دا دې سپر پاور مقابله له روپایي او ورکړه بس د خپل لفظ ورته وایي بس د خپل لفظ سره واخله سخر الله منهم الله تعالی بمسخریو کی دوی پوری ولهم غضب علیم دوی پر عذاب دردناک دے استغفر لهم اوس دوی و منافقان چې کله دومره واضح احکام د دې باب کې رالل نو دوی کوی ریدل چې د بخنه تصور ختم شي د بخنه تصور ختم شو نو دوی پیغمبر اسلام ته یې رجمون د پر بخنه غواړ الله تعالی بخنه خو بغواړو که تا منافقت پرې خو ده چې څو پرې په منافقت روانه ده خو یو بخنه ده که زر زل دلهم بخنه غواړي زه نه بخم استغفر لهم بخنه غواړي دوی د پاره او لا تستغفر لهم یا نه غواړي دوی د پاره ان تستغفر لهم کچریت بخنه غواړي دوی له 70 مره او یا کرتی فلن یغفر الله لهم الله تعالی هرگز بخنه نه کوي دوی ته ذالک دار دی وجه دنم کفروا بالله چې دې کفر کړو په الله او پر رسول الله والله لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نور کوي فاسق قوم تا فرح المخلفون بمقعدهم فرح المخلفون خوشحال شوی دی هغه کسان چې رستو پاتې کړو شو د غزوینا بمقعدهم پناسد دوی خلاف رسول الله رسول پیغمبر د الله نه اوس دا غزوه تبوک کې کم خلک چې لاړل نه دی ډیر خوشاله شکر دې سړي خدای له مصیبت نه بچ کړو خدای دې مصیبت نه بچ کړو وکرهو ادوی بدمن لیو نیخو خور ان یجاہدو چی جہادو کی پمادنو پزاننو پر پلا دا اللہ کے وقالو ادوی ویلو لا تنفرو موزی فی الحر پدی سخت گرمائے کی یو بلتے وی ٹیلیفون یو بلتاو کو سنگستا سے ارادشتی رہو قیامت تے صحیح دی گرمائے تا گورا دی غربت تا گورا سورلائی نشتا 200 میل تا گورا اوبن نشتا سہارا تا گورا سپر پاور تا گورا سنگرے خبردار چې ویلار نشي ویل کنه سبق وی سوزر ورته پیش کا سو کوت عذر پیش کا لا تنفروا فی الحر وی موزه گرمای کې قلت ورته وایا نار جهنم چې اور د جهنم شدو دا ډیر زیات حرن د گرمای په اعتبار نو دې گرمای نه خوځان بچ کې خو پس منظر کې د جهنم ګرمي ور په روانه ده دغه خو ځان بچ کې ها د دې خو بیا په سلسیس او په فارنهایت باندې میرمنٹ کیږي داغه خور میرمنٹ نه کیږي قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون کاش خبر باندې دوی پوي دي فليضحكوا قليلا پس دوی به خاندل وليبكوا كثيرا او بجار دير جزاء بما كانوا يكسبون دا بلغی دا عمل چې دوی لګیاو کم کسب کولو فإن رجاك الله کچرت واپس کړ الله تعالی او پیغمبر الى طائفه منهم يودل دوی ته فاستاذنوا کل الخروج ار دین بعد ویتا تا درخواست لکو اجازت غخت دوتو جہاد پارا نو چی تبوک کی در سر لالنا چی سخت جنگو د دین بعد تابان بل مشکل جنگ نرازی د دین زیاد مشکل جنگ بلکہ دلتا کچھ خدای فاتح در کی نور آٹومیٹکلی سرنڈر کی گی نور کچھ کم طرف تا روان شی نو تبل اصل میں لرے او غیب حال تا خطرہ کرے جنہ جی صحیح توبہ مونگا تسلیم شو
صحیح نو صاحب آسان کار دی پیغمبر ته الله تعالی وې چې دینه بعد آسان مهمونه دي بس تاسو غنیمتونه دي څه دي تاسو غنیمتونه د خلک برازي څه کوي ته پته را چې به تاسو غنیمتونه نه کې بیا خپل نمونه لیکي شهیدانو کې بیا نوم لیکي او پیغمبر صلی الله تعالی بیا وګورئ دای نه شامل ځان سره فَإِنِ اسْتَأْذَنَ فَاسْتَأْذِنُوكَ ادویتان اجازت غواړي تل خروج د وتو د جنگ لپاره فقل تورتوایا چې لن تخرجوا معیا موزیم سره کلام ابدا کلام ولن تقاتلوا هرگز جنگ مکوئ معیا زما ملګرتیا کې عدوان دې یو دشمن سره ولی انکم رضیتم تاسو خوشاله شئ وای خوشی وای بالقعود پناست پکورونو کې اول مرتين پړم بکرت غزوه تبوک کې غزوه تبوک کې پناست خوشاله وای مونږه مرله دیګلو اوس یې آثار کارونه زمونږ مخکې تکبیر الله اکبر تکبیر صحیح اوس کابل ته نه وتل دي آسان کار دی اوس خو یې ځنی ها هلته به ټول تیار خلک څنګه چې د سالنګ باندې رشیا ولا لړل نو کابل ته بیا ټول تیار څنګه ته بیا جنگ مګنو کنه ته جنگ بس ضرور نه ده بس شي باندې قبضه وکړه نو ایون هغه اشتراکیان څوک اشویان یعنی خلقیان هغه بیا تکبیر او کنه پټکی وره تکبیر او سیو د موز وخت موز دا مثلا ټول لطیفه معلومه دي خلقیانو و مجاهدینو تبعوي سبب د موږ وخت موږ پر ریکارډ برابر وګړه چې ګنځله وخت د بل فهم صحیح موږ نه معنا نه غلطه شي نه دي تا دا چې ریپورت درکړو غلط دی د طالبان څو د یو څه د مازګر دي انو مازګر موږ کوو تو څه دې د کوټه د مازګر د مشام کې دواړه وکړه انکم رضیتم بالقعود تاسو خوشی وی پناست پڑھوں بکرت فقودون اسناس تو سیمال خالفین درست پاتے کی تم کو خلق سرا صلی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو یہ بالکل ځان سره په مستقبل کی جنگ ته نه پریدي صحیح څنګه د دې غیرت معلوم شو د دې ایمان او اخلاص معلوم شو اوس په نیکس جنگ کې کدی تاسو راځي نو که آسان جنگي نو هدف دې غنیمت که آسان جنگي نو هدف دې غنیمت او که جنگ سخت شو چرتا نو دا منافق به کافر سره عمل کوي نو تر پاره یو بل مصیبت دی په دواړو صورتونو ده خنره یعنی که جنگ ته ګټي نو دته ولې غنیمت مستقبل او شي دغه به غیرتی کړی دا صحیح او که جنگ کې تابانه تکلیف راغی نو دا خبيث بیا دی کافر سره ځي لہذا دې ځان سره مبوزا دا اوزدی منافقانو سرپنچو سوک عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا لیڈر سوکو دل خبیث سڑے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہوئی وردا سوئی وردا رئیس المنافقین خدا غزویر داغنو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دیر مخلص صحابی دے یہ مخلص صحابی دے پیغمبر علیہ السلام مرگرے دے و صدق عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا دی دمرا مسلسل منافقت نبات چکل مردارے دا نزوی تاوی بچیا یو دو وصیتونه ویلي وای بابا سره خیر کار خو د عمر کې کله نه خو څو وصیتونه وی وای زما خو پلارن ځکه صحابي زما خو پلارن نه تاسو سره خیر کار په عمر کې کله نه نو وې داسې به وکي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې مال د کفن کول لپاره خپل یو قمیص راکړي یعنی مال لپاره کفن ماخله ما کفن پسې کېګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قمیص کې عقیده داوا چې خپل عمل خو نشته هیڅ لا کمیس وای بچ کی صحیح دا کمیس وای بچ کی وی خجی بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ډیر دردولې ممکن نه چې ازما د جنازې کولو انکار وکړي زما د جنازې کولو انکار وکړي مطلب ورته لګ منت زاری وکړي چې زما جنازه وکړي نو دا عقیده وا چې پیغمبر باندې جنازه وکړي نه بدم جنت ته حالانکه دا څه خدای څه کوي ته به ډیر کېږي د مولا په جنازه نه انا به د پیغمبر په کمیس باندې ډیر کېږي ته به ډیر کېږي په خپل کردار او په خپل عقیده باندې تا عقیده را کافر ده صحیح او ته ټیک ته بابا زما په خاصه خاصه فائدہ خوشته نه خو چې ته وای نو ازو ته خاصه فائدہ شته نه خو چې ته وای نو پته چې پیغمبر اسلام به منی کنه به منی ځکه هغه فطری تور ویا ډېر رحم دل سره پیغمبر اسلام ډېر رحم دل سره نو دې راغی چې پلان مردار شو ویجی بابا مې یو دوه وصیتونه کړی دي نو خپل مې هم نه جوړیږي ځکه وی تا ته ما معلوم دی چې زما پلار ما ته معلوم دی نو زما خپل باندې هم نه راځي ډېر حیادار سره چې نو نامناسب خبره په خپل
راضی نه دې غریب شرط نامناسب خبره چرته وړي نثار احمد ته کول غواړي ها صحیح نرد ضمیر دل د دنګ نزور ورکړي چې دا خبره صحیح نو دې غریب داس یو لوی چې امرالي نثار احمد دې اوس کیو د چنه پس بلام داس یې غب شپ لګیو نثار احمد غریب په فکر کې چې پته نشته فرید خان بسنګ راغلی ته ډېر وخت تیر کړی کله خو دې داسې وخت نه راغلی نه ډېر وخت تیر کړی دی څه خبره هم نه کوي چې غب شپ لګي فلا اوس فرید خان خلونه شي جوړول چې دا خبره وکم څنګه چې دا خبره وکم څنګه ځکه حیاداري سره رانیولې نو دا حضرت عبد الله دا ډېر حیادار صحابي نو دې اوس حیاداري رانیولې چې پیغمبر اوس لا کله نو خبر د پلان د کردار نه بیا هم زماده لپاره یو ایکسکیوز وو چې حجي ته داسې هم کړو او روکې کا صحیح خود اصلا واقفو بلکې غزوه بني مستلق کې چې د خبيث حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تهمت لګو مشهور واقعه ده واقعه په ویلې مولا یو ځل بیا وایي ان شاء الله نو واقعه په کې حضرت عائشہ باندې تهمت لګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړل چې دا خو انتها ده دا چې یعنی چې په خانمه باندې یا چې په نور باندې یا چې خور باندې یا چې مور باندې الزام لګول دا مرد خالص او بیا کومه خزه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ټول امت مور د پیغمبر علیہ السلام بیبي د ابوبکر لور رضی الله تعالی عنها صحیح پیغمبر علیہ السلام جوړ حضرت ابوبکر هم جوړ ام رومان د عائشہ مور دا هغه غریب ټول صحابه غریبانان ټینشن کی چې پیغمبر ټینشن کیو ها نو ټول صحابه ټینشن ټول امت جوړل چې دا ډېر ذلیل کار دی دا ډېر ذلیل کار دی او دې خبيث بیا پکې لا نور خبروم زیاته کړه وی دا ذلیلان نغلی د مکینه پیغمبر اسلام ته راغملګر دي ذلیلان وي دا ذلیلان راغلي دي په موږ یو جن تنگ کړه دي دې کار څه چې دې جنگ نو واپس شو دا ذلیلان د مدینه نو بس موږ خو معزز خلکو دا چرته نه خواران رال صحیح په مصیبت اخته کړی ټول خلکو سره روانه جوړه ټول خلکو سره دښمنای ټول دنیا سره په جنگ چوری صحیح نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه د دې قبيله مشر ده وګوره دې سړي زمون متعلق ویل دا ذلیلان خلک لا يخرجن الاعز منها الازل انت وی ازل ویلی ځان معزز ګڼل اوس دې زوی ته چې پتاو لګیدا حضرت عبد الله ته نوجوان سره صحیح نوجوان سره د جنگي قافلې په لومبني ګروپ کې کوړه راسېدل چې دا خبر چې زما پلا د پیغمبر اسلام او دغه ملګرو متعلق دا خبره کړ تورې आवाज دروازه کې ولاړو خپل کور دروازه کې چاره تاسو کوی ته سکے بیا خپل بابا ته غاړي دا نن کا خلاصون ځکه دغه د زلالت انتها وکړه چې پیغمبر متعلق دا څه لفظ ویل دي بالکل دا نن اخیری ورځ ده صحیح پیغمبر اسلام دا صحابي راوي چې ازوی ولاړ دي پورا پلاس باندې بس وکراو راځي اړو تاسو نه کوي بس ورته سره راتلو سره په منډه کوي همړی پیغمبر اسلام والسلام صحابي ته تور شاغه ته وای چې پیغمبر د غواړي جمعه تراشه نو بل درغه مسجد ته چې تلاتوه تیجی که ورکا ستا پلان احترام بورکی ستا پلان احترام بورکی تا دا حق نیستا چه دا کار دی و صحابی خلق تا سنگا حکیم صحیح نو پیغمبر اسلام تاوی جی دا سی خبره کرده حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاسه دا کورتا و یو قمیس راو ویدا ورطا ورکا حضرت عمر ناسته دا جی سلا دا دا سی اویلی جی زپک کفن کېگم ویدا دومره مبارک کمیس بدوره پلیس تشتا ہو صحیح دا دومره پاک کمیس دا سه پلیس تړي ته به غوښتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا زوی زموږ ډیر خمل غره دا زوی زموږ ډیر خمل غره د زړه دل شکنی نه کوي یو خبره دغه خبره نه ده چې دا سړي ما باندې یو بدل دی بیا غصه ویجی غزوه بدر کې چې دا مونږ اویا کسان اهل مکه گرفتار راوستل نه په دې جنگ کې زما خپل تر درته عباس هم په دې گرفتار کسان شو نو په جنگ کې دا قمیص لیدل په جنگ کې دا قمیص لیدل نو ینه پرتګ یا لنګ کو یو لنګ وټای تاسو رسوای لنګ هغه لنګ کو یو خو قمیص نه نو دغه سي دا بر بدن بربند صحیح نو دې کور ته لاړو او غل یو قمیص راړه زما تر لا انا دا ډایرکټ هم ولا ورنه کو وی ول راوړه ماته او خو ځکه دا منافق چي دې نمبر جوړی کنه دې کې خیرات هم کې نمبر په ځای جوړی صحیح نو پیغمبر اسلام ته وی دا ویږي عباس قمیص لیدل او مای چې ولې قمیص راړه پیغمبر اسلام ورته ورشه ورکواله صحیح اوسه خدای خو دې خو به رااله اوس یو قمیص پیغمبر ته پړې ورته ولته نو ورکای دا واجبہ صحیح پیغمبر اسلام ما باندې یو قمیص بدل دې زما تر دې سور کړو
دنه پته وي پیغمبر سره غیرتی سره د چا بدل به ځان باندې د چا بدل به پسند په خاطر بدل به ورکو پاله طریقہ ویر دما باندې یو بدل لې زما تر له کمیس ور کړو کله غزوه بدر کې چې اکه دی راغله نو دا داغه بدل شو دوه وخت نو ورکه ولا بیا میجی بابا مې چې جنازه له پیغمبر اسلام ټیک ټاک کلمه خو ویله نو کو چې سونو ماته معلوم دي تاسو ټول ته معلوم دي خو څو کلمه خو ویله نو چې کلمه ویله نو وردم پیغمبر اسلام چې څنګه جنازه ته وړاندې کړه عمر ته بیا وی بیجی بل څو قران دې کړه ته جنازه متوا حضور اسلام نه جنازه وکړه بیا چې قبر وشو نو پیغمبر اسلام طریقه دا و چې قبر خوا کې بولېده سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر دو څلور خبرې به د نصیحت وکړي صحابه ته رضوان الله علیهم اجمعین صحیح ای به د مسلمان لپاره دعا وکړي د مغفرت صحیح نو پیغمبر اسلام چې قبر ته روان شو حضرت عمر ته بیا وی تو ربنا وقفي سپیک الى قبر خواته بیا خبيث سره صحیح پیغمبر اسلام وینا یزوی زمون ډیر خمر درې ابا ظاهر مسلمانو دغه کافرو او شریعت خو ظاهر ته ګوري څه ګوري چې ظاهرا نه سن انکار نکو چې نه کو نه خو بس چلو صحیح اوس دا ټول کارونه خوش او الله تعالی وینا اصل زما غیرت هم داشه نه کوي ته بیا مکول دینه بعد داسې خبيث سړي باندې مجرازه کا او مې په قبر ورېګا ولا تصلي جنازه مکوا غلا خد پیسې او قسمنهم دغه منافقانونا ما ته مرشي بدن کلم دا کار مکوا ولا تقم على قبر امودريګه په قبر دا انهم كفروا بالله تاکید دوی کفر کړو په الله او پر رسول د الله مرشو په دی حالت کې باغیانو ولا توجب کا اموالهم ولا اولادهم اتا تعجب کې وانا چي نه مالونه دوی نه اولاد دوی انما خبره هم منافقان دي مال بور سرم ډيري اولاد بور سرم ډيري دا سره خدای محبوبیت دلیل خو نه دي انما يريد الله خبردار چغواري الله تعالی يعذبهم چې عذاب ورکړي دوی لا بها په مال او اولاد باندې دنیا کې وتزهق انفسهم اجروا روحنا دوی وهم کافرون په دې حالت کې چې دوی کافران الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانك اللهم وتعالى الليل وانا النهار فالله خير حافظ